دستاسو په کورونو کې خیر او برکت نشته، په تاسو باندې تنگ دستی ده، غریبی ده، فقر و فاقه ده. هم د دې د وجې نه دستاسو پریشانۍ ورځ تر ورځه سیوا کیږي او ورځ په ورځ مالی حالت مو خرابیږي چې څه ته لاس اچوئ کامیابي درته نه ملاویږي، چې کوم کاروبار کوئ نقصان درته ملاویږي. مخې مو ټولې بندې وي، د غریبۍ د وجې نه خلق د ستاسو عزت نه کوي، چې څومره هم کوشش کوئ په خپل مقصد کې درته کامیابي نه ملاویږي، مشکلات مو ورځ تر ورځه سیوا کیږي. زما عزتمندو که چېرې تاسو دا غواړئ چې زما رزق دې فراخه شي، زما د مالی حالت بهتر شي او د خلکو په منځ کې تاسو ته شهرت او عزت ملو شي، نو هم نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته دا طاقتوره وظیفه د دې لپاره بیانوم. دا وظیفه او دا عمل د هر قسمه مالی حالاتو د بهتر کولو لپاره ډیره طاقت لرونکې وظیفه ده. هم د دې وظیفې په برکت سره، هم د دې وظیفې په توفیل سره به الله جل شانه تاسو باندې د رزق حلال دروازې را پرانیزي. دومره مال او دولت به الله جل شانه در نصیب کی چې خلق به درته حیران شي. په رزق کې او په کاروبار کې مال او دولت کې به الله جل شانه تاسو ته وسعت او برکت را نازل کی او دستاسو تمام پریشانې، تمام غمونه، مصیبتونه دا به الله جل شانه ختم کی. دستاسو غټ نه غټ حاجت وي یا دستاسو په زړه کې تمنا او خواهش وي، دغه تمنا او خواهش په الله جل شانه پوره کړي. زما عزتمندو دا مختصر عمل دی، ډیر آسان عمل دی، صرف یو ځل دا ازماو کوي. دا عمل به دستاسو په زندګۍ کې عظیم الشان انقلاب راولي او دستاسو زړونو ته به یو خاص سکون او اطمینان ملو شي. بعضې خلک دا خبره کوي چې مونږه پیسې ګټو خو پای کې خیر او برکت نشته، بس پیسې راځي او لګي رانه په هیڅ حساب او کتاب باندې نه پوهیږو، مشکلات مو ورځ تر ورځه سیوا کیږي او چې کوم حاجات مو دي، کم مقاصد مو دي، هغې کې راته کامیابي نه ملاویږي. په هیڅ څیز کې مو برکت نشته، په هر څیز کې بې برکتي ده، ژوند مو بې برکته دی، په ژوند کې او معاشي حالت کې مو برکت نشته. هم د دې د وجې نه ډېرو پریشانو سره مخ یی او ډېر مشکلاتو کې راګیر یی. زما عزتمندو که په ژوند کې خیر او برکت غواړئ او دا غواړئ چې دا حاجتونه مې د پوره شي، مشکلات او پریشانۍ مې د ختم شي او په مال کې د راته ډېر زیات برکات الله جل شانه واچي، نو دا خاص عمل تاسو هم سباله شروع کړئ. نو سبا د په ذکر مې ځکه وکړو چې دا عمل به تاسو د سحر ناشتې په ټایم کې کوئ، یعنې څه ټایم تاسو د سحر چای څکئ نو هغه ټایم به تاسو دا عمل کوئ. یاد لرئ زما عزتمندو، یو خبره د ډیروالي وي، د کثرت وي، او بله خبره د برکت وي. نو په دې ډیروالي کې، کثرت کې، برکت کې د دې په منځ کې د ځمکې اسمان عمره فرق دی. ډیروالی او کثرت دې ته وایي، د دې مطلب دا دی چې یو څیز په ډیر تعداد کې، په ډیر عدد کې تا سره موجود وي، او برکت دې ته وایي چې یو څیز په ظاهره په تعداد کې لږ ښکارېږي لیکن هغه کار ډیر زیات کوي. نو برکت دې ته وایي چې د ستاسو په وهم او ګمان د اندازې مطابق به هغه لږ وي لیکن کار به ډیر کوي. په ظاهره به تاسو ته کم ښکارېږي لیکن په هغې کې به دومره برکت وي چې د ستاسو نه به سیوا هم شي. زما عزتمندو، د دې حوالې سره یو واقعه هم راغلی ده د حضرت نوح علیه السلام د زمانې. فرمایي چې حضرت نوح علیه السلام کار کولو نو یو نوجوان راغو، حضرت نوح علیه السلام سره کار وکړو. بیا حضرت نوح علیه السلام ورته د روټۍ دعوت وکړو. هغه نوجوان ته یې وی چې ته کېنه، زه تا ته روټۍ راوړم چې روټۍ وخورې. نو دغه نوجوان چې کېناستو نو حضرت نوح علیه السلام ورته یوه روټۍ راوویستله. نو دغه کس، دغه نوجوان د یوې روټۍ ته وکتل، نو د په ذهن کې دا خبره راغله چې دا خو یو روټۍ ده،
دا پیغمبر خدا به دا روټۍ خوري او که زه به خورم دا خو ډېره زیاته لږه ده، زه خو په یو ټایم باندې دومره روټۍ خورم او دا خو یو روټۍ ده، په دې باندې به د چا کار وشي. نو حضرت نوح علیه السلام هغه نوجوان ته وفرمیل چې بسم الله ووایه او روټۍ شروع کړه. نو زما عزتمندو کله چې نوجوان بسم الله ووی او حضرت نوح علیه السلام هم روټۍ شروع کړه، نو د روټۍ یوه حصه لا پاتې وه چې دغه نوجوان وی بس ته زه موړ شوم، یعنی د دواړو نه په یوې روټۍ کې هم پاتې شوه او دغه نوجوان دومره موړ شو چې بیا خوړلې نه شوه. حضرت نوح علیه السلام ورته د نورې روټۍ د خوړلو اصرار وکړو، نو هغه وی چې نوره زه نشم خوړلی. نو زما عزتمندو په لږه روټۍ باندې هم دا کس موړ شو. نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته برکت ویلی شي. یو څیز به په ظاهره کې لږ ښکارېږي لیکن الله جل شانه به په هغې کې لوی برکات اچولی وي. اوس که زما عزتمندو یو څیز دی هغه کثرت کې ډیر دی، هغه تعداد کې هغه ډیر زیات دی، خو پای کې خیر او برکت نشته، نو بیا به هغه څه کوي؟ کار به نه کوي. بعض کراته یو څیز به هغه لږ وي خو لیکن بې پناه برکات او وسعت به په هغې کې راځي. نو هم د دې دپاره زما عزتمندو هم د دې برکت دپاره دا نننۍ وظیفه ډیره عالی شانه عظیم الشانه وظیفه ده او ورسره داسې حاجتونه چې لا تر اوسه پورې د ستاسو نه دي پوره شوي، ستاسو په وهم او ګمان کې به هم نه راځي چې دا پوره شي. الله جل شانه به د دې عمل د وجې نه ستاسو حاجتونه هم پوره کړي او ډیر زیات مال او دولت د رزق فراخي ده به الله جل شانه په تاسو باندې راولي. زما عزتمندو اوس راځم وظیفې طرف ته. تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی که چېرې دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلی والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټالې کړئ د دې دپاره چې تاسو ته د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. د دې نه علاوه زما عزتمندو زما د حوصله افزایۍ دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي الفاظ منشن کوي ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي ملاویږي او نور ډېر ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو د وظیفې ترتیب او طریقې کار دا دی، کله چې تاسو سحر ناشتې ته کښېنئ، روټۍ ته کښېنئ، نو زما عزتمندو په هغې کې به تاسو یو پراټه یا یو روټۍ به تاسو راواخلئ او هغه به نری چوري کوئ او په دې باندې د سورت رحمان آیات کریمه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري فبأي آلاء ربکما تکذبان، دا به تاسو 21 پیرې ولولئ او په دغه نوړۍ باندې په دغه روټۍ باندې چې تاسو چوري کړې په هغې باندې به شوف کوئ. او د دې نه پس د الله جل شانه 2 صفتي نومونه دي، یا وهاب یا رزاق، یا وهاب یا رزاق، دا به 11 مرتبه 11 پیرې ولولئ او دا هم پې شوف کوئ. اوس زما عزتمندو دغه روټۍ سره به کوئ تاسو څه دغه چوري دغه نوړۍ به تاسو راواخلئ. ستاسو په کور کې مرغۍ وي، مارغان وي، کارغان وغیره وي، نو د کوټې د پاسه باندې د بلډینګ د پاسه یا چاته کولو ځمکه وي نو هلته کې به تاسو مرغانو ته دغه روټۍ واچوئ. یو خوا بله زما عزتمندو د الله جل شانه د پاک کلام وظیفه شوه او بل طرف ته د سحر مبارک ټیم شو او دې سره د ستاسو صدقه هم شوه. انشاءالله تعالی د دې تمام برکتونو د وجې نه وسیلې توفیل سب الله جل شانه ضرور تاسو باندې خپل رحم کوي او ستاسو تمام مسائل به حل کوي. لہذا زما عزتمندو په خپله هم دا وظیفه وکړئ، خپل وروڼو دوستانو ته هم شیر کړئ.